مشکل نشته رضا، اوس په ما لکه سان راشي نو څو پرابلم. کلنه یې رښتیا ووایه؟ اوس خو ما ورته خیر سره مو پېژندوله، تازه سلام علیکم زما استاد. څو کلنه یې؟ والله 24. 20. ما انګلیسي نه زده، پښتو راته وایه والله کوم انګلیسي زده وي. 24 یو خو تاسو اور پښتو وایه، ته پښتو خبرې وکړه. 24 کال 24 2 او 4 2 او 3 پنجابي یې؟ مای لایف څه وایي ورته 24 ته څه وایي مای لایف؟ 30 کالو یې او واده دې کړی؟ ته ولې واده نه کوې؟ نو چا سره وکړم؟ زما څوک خوښېږي نه. اوهو، یعنې ستا دونې سلیقه ولاړه ده، څوک دې نه خوښېږم. ستا واده شوی؟ ستا څو عمر دی؟ 5 زامن لرم. دا اوس مې زامن کار کوي، پیسې راته راوړي. پلار لکه خان غوندې ناست دی. 5 زامن لرم. دا اوس مې زامن کار کوي. لکه ته ایجډ یې. اوس پلار ناست دی، پلار خالي ناست، سګرټ ورته وم، چای ورته وم، نور زامن مې د باندې کار کوي. 5 زامن لرم. تا غوندې بدبخته خو نه یم. دا اوس غاړې نیولې، یخ نیولې، بدبختي. ماته خبرې بې عزتي راله کوي. ته خو زما انسان کې. ما زړه در باندې اوس نه مېړه لرې، یتیمه مېړه لکه چې نه لرې، لکه یتیمه چې یې ولاړ که نه پلار مور خو تر اخره پر تا ته نه ګوري چې هله لور مې د دورې دې تاو کړي، ایسته دې تاو کړي، راله لورې واخله په خوله یې ډوډۍ درکړي. ټینشن مه کوه، زه به زر واده وکړم، ته که ټینشن ستا دغه اخلاق وي، دغه سیستمات وسي، په والله بالله که په ټول عمر تا ته مېړه پیدا شي. تا ته مېړه نشته. نو څه وکړم؟ نو چې داسې اخلاق نه څنګه اخلاق کم ځه؟ ته باید ورور حرکت ولرې، حرکت کې وسي، څه شي حرکت ولرې، حرکت کې وسي. څه وکړم ځه ته ووایه څه وکړم؟ ته ور دې خلکو زه لیونی کړم. دا څه کیسه ده؟ بزنس به ډېرې کالونه درله را روان دي. زه چې یم دا مدوان در باندې کوم. تعویض د اوس درته نشته کومه ځای ده سبا به مېړه درته پیدا شي. شکرانه غواړم. وکړه شکرانه به درکړم ځه. شکرانه کې خو خلک روپۍ ورکوي. چرګ، غویی، پسه څه شي راته راوړي؟ شکرانه څه راته راوړي؟ زه به تاله چرګ والم، ما دومره وس نه کېږي. چرګ الې؟ چرګ نه، دونې کوي تعویض زه تا ته ولیکم، ته ما ته چرګ راکړې. ولې زه لیونی یم؟ ته خو ولیکه تعویض که نه چې زه خو وګورم چې ته تعویض څرنګه ما یو تعویض دی، وایي زه یو تعویض درته لیکم، تر اخره عمر به ما ته دعاوې کوې، او کوم بیا قلم چپه در باندې راکش کړي. ډبل ټیپ وکړې 1600 کسان یې ملګرو ټول مل کې اخوا ډبل ټیپ وګوره. مای لایف ته وګوره. ستانو دې خو بنده کړي، دا تر اوسه مېړه